د لغمان شاهي کانال د هیواد په سطحه یوه ستره حیاتي کرنیزه پروژه ده چې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چارې رسماً پیل شوې. دغه کانال د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دوه پازونو په درلودلو سره 80 کیلومتره اوږدوالی لري چې شاوخوا 20,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د یاد کانال په پرانیست غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلینو وویل د شاهي کانال په جوړېدو سره به شاړې او سوځونکي دښتې خړوبې شي. یو قراردادي ته موږ دغه اوله حصه چې ورکړې ده کام 8 میلیونه ډالر کېږي او دا د اسلامي امارت له انکشافي بودیجې نه ورکړل شوې ده. سربنده څه دا د خیره پروژه شروع کېږي او دغه اول برخه به 6.6 کیلومتره ځي. دا به 15,000 هکتاره مځکه آبادي نه وي او هغه ځمکو ته به منظمې کوي چې دا اوس هم شته خو منظمې نه دي. د لغمان ولي شیر احمد حقاني د مشرتابه غوښتنه کوي چې د شاهي کانال د نورو پازونو چارې هم پر وخت پیل کړي تر څو ولسونه د غلو دانو په برخه کې پر ځان بسایه شي. او بیا هم تر غوښتنه کوو چې نوره توجه هم په دې حصه کې د لغمان ولایت ته وکړي او دغه کانال دا نور پازونه یا لاټونه چې هغه سر ته رسیږي په دې کې دوی خپل کوشش لکه څنګه چې مخکې کړی ده موږ به هم انشاءالله کوشش کوو څومره چې وس کېږي. د لغمان ولسونه بیا خوښ دي او وایي د شاهي کانال جوړېدی د ژوند د سترو ارمانونو څخه یو و چې نن یې چارې پیل شوې. ولسي وګړي وایي چې د شاهي کانال پروژه د هیواد آبادي ده چې په جوړېدو سره به ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او هیواد به مو د غلو دانو په برخه کې پر ځان بسایه شي. 18 کلن شاوخوا به هم چې دا داود خان دلته نقشه اچولې وه په همدغه نقشه باندې دا نقشه پرته وه. نن دا سبا ده خدای وکړي دا کار شروع شي ټول ځوانان په کار کې مصروف شي خپل وطن آبادي ده د ټولو چارواکو نه خوشحالي شي دا کار مخکې راشي دا وطن آبادي ده. محترم ولله الحمد چې نن د اسلامي امارت مشرانو د خوا نه دغه پروژه نن شروع کېږي او موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. د شاهي کانال پروژه چې د سردار محمد داود خان د مهمو پلانونو برخه وه خو د داخلي جنګونو له امله یې جوړېدل یوازې یو خیال پاتې و چې په دې وروستیو کې د خلکو دغه خیال په حقیقت بدلیدونکی دی.